او بل خبر دا چې د ټولي کړای او د غوا د بشلو د شودو د پخولو د دې د ماستو کولو د کړای کاچولو مقصد صحیح شمولیو ماسي کنه دا خاص پیړه مقصد دی دا نور شمولیو ماسي واسي په راځي خو مقصد دا پیړه وستل دا د قران مجید خلاصه ده منبع د قران مجید علم د څه دی که تاسو د پوسو کې عزت علمي خبرې کوم دا چې یو عالم نه چا د پوسو کو حضرت په دنیا کې د قران مجید څومره تفاسیر موجود دي دا تاسو په ذهن کې راځي کنه لګا چې په قران مجید باندې څومره خلکو سوار له سوکاله دي کار کړل څومره تفاسیر دي هغه دوی حضرت زما د علم مطابق او د انساني تحقیق مطابق چې په دې سره تحقیق شوی دی چې څو تفسیر نه دي 3 लाख تفاسیر د قران مجید موجود دي څو لګا جی 3 लाख تفسیر نه یو تفسیر دی د جرمني او عالم لیکل دی او هغه خپل باندې نصاری دی خپل اهل کتاب د عیسائی د مسلمان نه دی 52 جلد کې لیکل څو جلد لګی جی دا دنیا ټول غټ تفسیر دی یو غیر مسلم لیکل دی عیسائی لیکل دی 52 جلد یو تفسیر دی نو قرآن مجید هر تفسیر دا تجلدونه او 15 جلدونه او 4 جلدونه کم نشته لري 30 جلد او 32 او 40 جلد او 28 جلد تقریبا هاري او هاري دي خدا ټول جلدونه یو تفسیر دی د 3 लाख تفاسیر لیکل شي نو بیا دا عالمنا هغه تاسو کې دوباره تاسو کو حضرت چې 3 लाख تفاسیر لیکل شي په قرآن مجید نو ټول نه بهترین تفسیر کامل تفسیر کوم یو دی دا په سوال لګا چې درېمه تفسیر نه لیکل شوی د کامل په کوم یو دی ټول نه به اعلی کوم دی نو دوی انساني نظر نه درې لکه تفاسیر کې دا ممکن دی اول خدا خبره دویم دا چې په دې درې لکه تفسیرونو کې یو تفسیر هم کامل نشته دا څه خبره ده کنه لګا چې دې کتاب 3